د څه کم 1 میلیون افغانۍ په ارزښت په ولایت مقام کې د وی آی پی میلمستون ترڅنګ د موټرو او الوتکو لپاره د 2 تمځایونو د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. نن د دوشنبې په ورځ د تلې په 8 نیټه له غرمې وړاندې د یادو تمځایونو د بنسټ ډبره د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ د ښار جوړونې او ځمکوالۍ رئیس او مهترلام ښاروال له لورې کېښودل شوه. د لغمان ولایت د ښار جوړونې او ځمکوالۍ رئیس وفي الله اسحاقزوی د معلوماتو له مخې چې د تحکیم ثبات برنامې له لوري د ولایت مقام د وی آی پی میلمستون ترڅنګ په یو جریب ځمکه کې د څه کم 1 میلیون افغانۍ په ارزښت د موټرو او الوتکو د ناستې لپاره د 2 مجهزو پارکینګونو د جوړېدو چارې پیل کړې. دا پروژه د وی آی پی د میهمانخانې د ولایت مربوطه پروژه ده چې د هغې نه یو څه پیسې تعدیل شولې. موږ په پارکینګونو لګو. دلته 2 پارکینګونه جوړېږي تقریبا د څه کم 1 میلیون افغانیو په ارزښت د تحکیم ثبات د برنامې او د ښار جوړونې د وزارت د چتر لاندې ټولې تخنیکي چارې لغمان د ښار جوړونې ریاست په غاړه دي. انشاءالله دا به په د 1 میاشت په دوران کې تکمیل شي او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دغه پارک د یادونې وړ ده چې دا پارکینګونه به هم د موږ د موټرو هم د تیارو د میدان تر استفاده کیږي. نوموړی وایي د دغې پروژې چارې به په 1 میاشت کې بشپړې شي چې تخنیکي کارونه یې د لغمان ولایت د ښار جوړونې او ځمکوالۍ ریاست له لوري مخ ته وړل کیږي. په ورته مهال د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ هم د یادو تمځایونو د جوړېدو په اړه خوښي وښوده. نوموړي د قراردادي شرکت مسؤلینو ته دنده وسپارله چې د کار کیفیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او دواړه تمځایونه دې په اساسي ډول ورغوي. یاد دې وي چې په لغمان ولایت کې د بیا رغونې او انکشاف کارونه په چټکۍ سره پر مخ روان دي چې له امله به یې ډېر ژر د دې ښار په ښکلا کې لوی تغییر رامنځته شي.